د کابل او نوي ډیلي د اړیکو پر پراختیا د مسکو ټینګار په دې وروستیو کې د کرملین ویان دمیتری پسکوف د هندي رسنیو سره په مرکه کې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی دی د کرملین ویان افغانستان د سیمې مهم هیواد په توګه یاد کړی وای دوی به له کابل سره خپل اړیکې تر پخوا زیاتې پراخ کړي او له هند هم غوښتي چې له اسلامي مره سره خپل اړیکې پراخ کړي افغانستان موږ له افغانستان سره خپل اړیکو ته همداسې دوام ورکوو. افغانستان یو خپلواک او پیاوړی حکومت لري. د سیمې یو مهم هیواد دی. داسې هیواد چې له پخواني شوروي اتحاد سره ګډه پوله او ګډه مخینه لري. موږ له هند څخه هم غواړو چې له کابل سره خپل اړیکې پراخې کړي. له بل خوا اسلامي امارت وایي چې افغانستان له روسیې سره ژورې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. مولوي ذبیح الله مجاهد د کابل او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا د دواړو لورو په ګټه ګڼي. روابط افغانستان هم با مسکو بسیار خوب پیش میره. طرفدار تماس‌های اعتماد بیشتر هستیم. درش روابط بین کشورها میتونه همکاری ها را بیشتر بسازه و به هر دو طرف مفید و مفید تمام شود، هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ دیپلماتیک. اسلامي امارت له ډیری سیمه‌ییزو هیوادونو په ځانګړې توګه له روسیې، چین، ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان او قرغیزستان سره نږدې سیاسي او اقتصادي اړیکې لري او دا مهال د کابل، نوي ډیلي او کابل دوشنبه اړیکې هم د ښه کېدو په حال کې دي. کشورهای منطقه باید در راستای صلح، ثبات و امنیت افغانستان تلاش و همکاری نماید تا صلح و ثبات در منطقه تثبیت شود و همکاری‌های اقتصادی، روابط تجارتی رونق یابد. د غراز یو شمیر کارپوهان د سیمې د هیوادونو ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی بولي او تمه لري چې د سیمې هیوادونه او روسیه له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې خپل همکاري پراخه کړي. افغانستان میتواند در قسمت جلب حمایت‌های نظامی روسیه که سلاح‌ها و تجهیزات بسیار مدرن و پیشرفته در اختیار دارند با کشور روسیه در تفاهم باشند تا بتوانند این روابط گسترش یابد. زیرا در شرایط فعلی گسترش روابط افغانستان با کشور روسیه خیلی مهم بوده. میتواند در حل بسیاری از چالش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی برای افغانستان مفید باشد. روسیه یک کشور با تجربه بلند و همچنان ظرفیت بالا در عرصه زیرساخت و زیربنا است. از اینکه ما هم نیاز است که توجه جدی در این عرصه داشته باشیم، زیرساخت سرزمین رشد بدیم و سرمایه‌گذاری روسیه در این عرصه ها میتونه یک اقدام ارزشمند از نگاه اقتصادی تلقی شود. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي د اسلامي امارت اړیکې له ځینو سیمه ییزو هیوادونو سره زیانمنې کړي، خو کابل ډاډ ورکوي چې غواړي له ټولو سیمه ییزو هیوادونو سره خپلې اړیکې پراخې کړي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي.